بیمون های ما مختصر خبره کول غوړم په ټول ناوال په انګور دا کومي مزاحمتي درنه کې د پښتون کوم درین اوز مزاحمتي اوز دلرو پر افغان ستر افتخار مزاحمتي مشر د پښتون تحفظ مومنت محکش مشر امین علي وزیر صاحب ورسره د انګور اډې د مختلف سیاسی پارټي قیادت قومي مشرون علماء کرام مزاحمتي ځوانون تاسو ټول په اجازه ملګری نن سلبشتما ورځ دغه درنه شروع دو په دا درنه کې د انګور اډې ولس عوام چې کیم د جرأت د میړانې مظاهره وکړه کیم د اتفاق د اتحاد د وزیرستان په خوره نوی مثال قایم کو دوی ته مش افرین ویایي شباسای ورته ویایي ملګری په دا وطن کې په پښتونخوا وطن کې پښتون قوم د ډېرې مسلې سره مخامخ دی دلته کمیش وکسي د پښتون قوم روزګار تعلیم معیشت صحت سہولیات اجتماعي ژوند دا ټول په خواند دي تاریخ دی دلته په دا وطن کې همیشه د ریاست د پښتنې پر خلاف توپیری چلن امتیازی سلوک هغه کردار ادا کړی دی همیشه د پورا دلته په هغه سترګې دی ورته کتلی چې کوم ادغ ریاست پنجابیون ته کتلی دي شناختی کارت یې پنجاب ته ورکړی دی د هغه شناختی کارت نوم دی د اټکو د بکر پل هغه طرف ته د ژوند ټول سہولیات یې هغه پنجابیون ته ورکړي دي خو دغه شناختی کارت چې پښتون قوم ته میلاو دی د ژوند د بکر پل ته طرف ته یا د اټک پل دغه طرف ته د ژوند سہولیات خو څه کوي دغه شناختی کارت په ومه باندې د کیما روغلی څه د کور دی چیرې راون یې ته خو دهشتګرد یې ته خو طالب یې ته خو دغه قتلي نه کوې نو دغه تسلیل راون دی ملګری په دا وطن کې دلته دغه درنه چې نوستدو یا د چمن درنه نوستدو دغه ډېرې مطالبې دي په ټول نه غوټه مطالبه یې دا دو چې په دغه لیار باندې په ډیورنډ عرضي کرښې په تجارتي لیار باندې پاسپورټ پیش نه ماني دغه ډېر بنیادي نه دي په یوه بنیاد یې نه ماني په ډېر بنیادي نه ماني اول خبره د ډیورنډ عرضي کرښې د معاهدې خبره دو چې کله نړیوال آئین قانون دغه دی چې کله یوه معاهده کېږي چېرته یو سټیټ جوړېږي بیا د غذایي ولس د عوام نه رایه پکې واخیستل کېږي چې ته د قانون د ژوند تېروې که نه یې تېروې په ډېر معذرت سره دلته موږ دا خبره بار بار کوي چې د پاکستان د پوره ډېرې قربانۍ ورکړي دي هېڅ قرباني مو دې ورکړي پاکستان یې په زور باندې منلی دی پاکستان چپي په ورته جوړ شوی دی دا ډګر معاهده چې تېرېدله په دا کې د هېڅ چا نه رایه هم نه واخیستې شوې دا جبري کرښه دو جبري لاین دی په دا وجه باندې موږ اول پاسپورټ نه منو دویمه چې دغه د یونایټډ نیشن سره معاهده کوله په هغه معاهده کې دا لیکلي دي ډبل په معاهده کې دا لیکلي دي چې د ټکر شي هغه طرف ته پښتنو او دغه طرف ته پښتنو ته د تاګ و تاګ بغیر پاسپورټ ته اجازه وي نن دا ریاست یا هوډګر جوړ شوی دغه په دا بنیادي نه باندې چاته سهولت نه ورکوي ملګری په دا وطن باندې ریاست د پښتانه خلاف د بلوچستان خلاف د سندونو خلاف همیشه د فریق کردار ادا کړی دی په دا خوره باندې مختلف قسم پالیسۍ راوړي دي په ټول ناوات پالیسۍ دهشتګردي پالیسۍ راوړله په دا وطن کې دهشتګرد جوړ کړل دهشتګرد ټریننګ سنټر جوړ کړل دهشتګرد یو روزګار هغه ته مختلف قسمه سہولیات ورکړل یا دغه ریاست د مختلفو نړۍ قوتونو د ډالر د حاصلولو د پوره د وار انټر په باندې
د دهشتګرد خلاف د اپریشن په نامه باندې په دا پښتونخوا وطن کې بالخصوص په وزیرستان کې اپریشنونه وکړ د راه نجات ضرب عذاب پیروغ په تراغله خیبر خیبر ټو په نامه اپریشنونه وکړ په دا اپریشنونه کې د ویل چې وزیرستان کلیر کوو پښتونخوا وطن کلیر کوو د دهشتګرد خلاف اپریشن کو خو میش وکړل چې دلته دا اپریشنونه چې وشول د پښتانه کورینه اړانګ شول بازورینه اړانګ شول د پښتنو شملاور ځوانان هغه شهیدون شول د پښتنو مشمول شهیدون شول د میش معاشي قتلعام یې وکړ خو بل طرف هغه دوا یې غلطه وه چې دهشتګرد ختم کومه په پیرا اپریشن کې 50 دهشتګرد نه کړل هغه په سرکاري ریپورټ باندې دهشتګرد مرکزي نه جوړ کړل د وسه پر وزیرستان کې د سفر د دهشتګرد وجود لري مرکزي نه دي موومېنټ کیږي دلته په معنا کې مختلف ځایونو کې دهشتګرد ستلي دي بل خبره بل پالیسي په اوس وخت کې معاشي قتلعام دی دا تجارتي لار بندول بنیادی مقصد د پښتني معاشي قتلعام دی دغه چې کوم لار دي دغه سیاست د انګوراډي ژوند نه تړلای ټول پښتني ژوند تړلای دی د پښتني په خوا چې کوم وسایل دي هغه ټول د وړي دي پابند قبضه کړی دي پښتون خورا نو فیکټری د قائمه کړی فیکټری نشته وسایل تایوري بل د روزګار موقع نه ورکوي د پښتون کوم میوه هغه سبزی هغه د اسونه خرڅوي د پښتون کوم کوټه چې مزدورات درېوي ورته هم چل کوي په بل وطن کې د کاروبار ور بندوي خو وایي یاري چې تو تجارتي لار په هغه بندوي نو دا بنیادی واجه د ریاست انتظامی سلوک دی مش دا ویایي د قطر په حواله سره چې دا مطالبات ومني د وزیرستان قومي مشروع اکه د امازای مشروع دي اکه د زلیخیل کوم مشروع دي اته مش دا ویایي چا مشارو غلای دلته د داسې مذاکرات کړي دي چې د ریاست طرف نه راغلي په کوم کې نه ینوس مزید قطر ودرمه د حکومت سړای قومي مشري په کوم کې شنه نن تو تاوا مقادو نن سبرشته مارزدو تنر ودرمه دا یار تجارتي یار ګټه سلطه انګوړه خلک نه دو د سره تاړ دي ته روشا په دا عوام کې شنه بل خبره د پښتون تحفظ مومنټ